سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، دا پښتو پوسټ چینل دی او تاسو ته په یو نوې ویډیو کې هرکلی وایم. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره د ماجبین قزلباش بیبي په اړه ډېر دردونکي معلومات شریکوم. په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې وړاندې ماجبین بیبي په پېښور کې وفات شوه. ډېره موده هغې د زړه د بیمارۍ سره جنګ وکړو. څو میاشتې د پېښور په لیډي ریډنګ هسپتال کې په کوما کې پرته وه، خو د ژوند دغه جنګ یې اخر وبیللو او 2 ورځې وړاندې وفات شوه. دوستانو، کله چې هغه وفات شوه نو د پنجشنبې یعنې د زیارت په ورځ د هغې په پېښور کې جنازه وه. د افسوس خبره دا وه چې د هغې جنازې ته د هنرمندانو نه هیڅوک هم نه راغلي. اگر که په دغه جنازه کې نور ډېر خلک موجود خو هغه هنرمندان چې دی به ورته ورونه او خویندې ویل، د هغې څخه ورته هیڅوک هم نه راغلي. فقط یو کس راغلی و چې هغه انور خیال و، یعنې د خیال محمد زوی. هغه دې جنازې ته راغلی و. د ده نه علاوه نور بل هیڅوک هم د هنرمندانو نه په دې جنازه کې شرکت نه و کړی. په دې سره دغلته موجودو خلکو دا هم وویل چې هنرمندان اکثر په خپلو کې بې اتفاقه وي، نو ځکه دغسې ستونزو سره مخ کیږي. چې په دې سره دغلته موجودو خلکو او هغه واړه هنرمندان چې د دې جنازې ته راغلي وو، هغوی ډېره زیاته ګیله وکړه. هغوی وویل که دا چېرته یو لوی کنسرټ یا پروګرام و نو بیا به هر چا ورته څو ورځې وړاندې ټکټونه اخیستي وو او ځانونه به یې ورته رارسولي وو، ځکه چې په هغې کې پیسې وي او شهرت وي. خو چې دا یوه غریبه هنرمنده وه او مړه شوه نو د دې جنازې ته اوس هیڅوک هم رانغلل. دوستانو، زه به دا ووایم چې ماجبین بیبي دې الله تعالی وبخي، خو زیاتره دوستان هر وخت په کمنټونو کې ورته بدې ردې لیکي چې هغه یوه سندرغاړې وه، ښه شو چې مړه شوه او اوس به جواب ورکړي. نو زه هغه ټولو خلکو ته دا خبره کوم چې د جنت او دوزخ ټیکه په خپل لاس کې مه اخلئ. هر څه الله تعالی کوي. الله تعالی د زړونو مالک دی، هغه انسانان بخي او هغه جهنم ته هم غورځولی شي. کیدای شي د هغې څه اعمال الله تعالی ته خوښ وي او هغه یې بخلي وي، خو تاسو چې په خپل ځان باندې دومره ناز کوئ او وایئ چې موږ صحیح مسلمانان یو، نو تاسو خپل اعمال هم وګورئ. ځکه چې کله یو انسان مړ شي نو د هغه لپاره باید د مغفرت دعا وغواړو، نه دا چې د هغه لپاره خیرې وکړو. قدرمنو دوستانو، الله تعالی دې موږ تاسو او ټولو مسلمانانو ته هدایت را نصیب کړي او الله تعالی دې موږ تاسو خپل ښه او خوښ بندگان وګرځوي. په دې هیله چې زما په خبرو به تاسو نه یې خفه شوي، زما د ویډیو په مقصد به تاسو پوه شوي یئ. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ او له نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ ویب سایټ پښتو پوسټ .com هم وګورئ. ډېره مننه.